خبر. به نام خداوند بخشنده و مهربان. آمنه بابک و من مجیب خلوتگر با تقدیم آخرین گزارشات روز در خدمت شما عزیزان قرار داریم. محترم اوریدونکو، زمانی که هله هم با منی مخکله دینه چې د مطالبه په خبرولو پیل وکړو، لومړی به غوږ شو خبرونو ته د سمې سهیم نه. امیدوارم مسئله حضور نیروهای غیر افغانی در افغانستان در پارلمان آینده کشور حل گردد. مولوی وکیل احمد متوکل وزیر خارجه رژیم طالبان در یک مصاحبه اختصاصی با سلام وطندار ضمن اظهار این مطلب گفت: تر کومه ځای پورې چې ځینې پیچلي مسایل دي یا هم مهم مسایل که ورته وایو، هغه هم د اوسنۍ غیر افغاني حضور په افغانستان کې، نو د دې لپاره دا یوازې زه فکر کوم د ډېرو مهمو او ملي مسایلو څخه ده چې کېدای سي خدای دې وکړي چې پارلمان جوړ سي او په پارلمان کې یو نماینده جریان پلی سي، نو یو واقعي حقیقي سنجیده فیصله وسي په دې رابطه باندې، نو کېدای سي چې دا د ټولو افغانانو لپاره رشته هم یو مهم موضوع وي. جریان مکمل این مصاحبه را در برنامه سلام وطندار میشنوید. در سیستم تقاعد کشور اصلاحات به میان خواهد آمد. بعد از بررسی سیستم تقاعد کشورهای مختلف در سیستم تقاعد در افغانستان اصلاحات به وجود خواهد آمد. این بررسی در کنفرانس دو روزه اصلاحات در سیستم افغانستان و نیپال انجام خواهد شد. این کنفرانس به اشتراک نمایندگان کشورهای افغانستان، نیپال، هند و نماینده بانک جهانی روز گذشته در دهلی جدید آغاز گردیده است. عبدالرؤوف ضیا مسئول مطبوعاتی بانک جهانی در افغانستان به آژانس خبری پژواک گفت که در این کنفرانس سیستم‌های تقاعد از کشورهای مختلف بررسی می‌شود تا بهترین آنها که با شرایط افغانستان و نیپال مطابقت داشته باشد انتخاب گردد. این در حالی است که متقاعدین کشور از کمبود معاشاتشان شکایت دارند. تعداد ثبت نام کنندگان کاندیداهای انتخابات پارلمانی به 150 نفر رسید. دفتر تنظیم مشترک انتخابات در یک اعلامیه رسمی ضمن اظهار این مطلب افزوده است. حدود 30 نفر از این ثبت نام شده ها را زنان تشکیل می دهد. قابل تذکر است که به اساس قانون اساسی افغانستان 249 کرسی برای پارلمان افغانستان در نظر گرفته شده است که اخیراً این تعداد کرسی ها برای هر ولایت از طرف دفتر انتخابات توزیع گردید. قابل تذکر است که قبلا دفتر تنظیم مشترک انتخابات اعلان نموده بود که ممکن در انتخابات پارلمانی که حدود 3 ماه دیگر برگزار خواهد شد 10,000 نفر به خاطر کاندیدا شدن ثبت نام نمایند. و در خارج از کشور، ایران تمام زمینه‌های مجاز غنیسازی انرژی هسته‌ای را ادامه خواهد داد. این موضوع را کمال خرازی وزیر خارجه ایران در 5مین اجلاس دوره بررسی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT در مقر سازمان ملل متحد به روز سه‌شنبه اظهار داشته است. وی افزود تهدید اصلی علیه صلح جهان در اصل هزاران راکت است که در نزد قدرت‌های اتمی است و می‌تواند کره زمین را نابود کند. ولی واشنگتن میگوید واضح است که ایران و کره شمالی از تولید صلح آمیز انرژی اتمی سویه استفاده کرده اند. با تشکر از همکار ما سمیع سهیم، گزارشات این برنامه از این قرار است. د پارلماني ټولټاکنو لپاره به د رای ورکولو کارتونه په نږدې راتلونکي کې پیل شي. شورای علمای افغانستان یک کانال تلویزیونی ایجاد می‌کند. د معلولینو او شهدا وزارت وایي چې معلولین او د شهیدانو ورثه نباید خپل ځانونه ضعیف احساس کړي. برای مهاجرین افغان در پاکستان کارت هویت توزیع می‌شود. د خاک افغان په سیمه کې د جګړې په اړه یو رپورت. کار حشره به خاطر دفع سیلاب‌ها در باغ قهوه‌خانه پل خمری برا افتاد. او په پای کې وروستي ورښتونه د بامیانو په ولایت کې د سیلابونو سبب ګرځېدلي. خب شنونده های عزیز، خدا کنه که تا پایان برنامه با ما باشین. آمنه جان، قسمی که در خبرها شنیدیم، وکیل احمد متوکل وزیر خارجه رژیم طالبان یک مصاحبه اختصاصی را با ما انجام داده که انشالله بعد از همین برنامه با خبر شنونده های ما میتونن او را
بشنون. اوکې زموږ اوریدونکو دې منتظر ووسی او اوس په پیل وکړو د باخبر د خبرونه په مطالبه باندې چې زموږ د نن ورځې لومړی رپورت د پارلماني ټولټاکنو په حق لدی هغه کسانو چې تر اوسه پورې د رای ورکولو کارتونه نه دي اخیستي داسې اعلان ورته کیږي چې په ډیره نږدې راتلونکي کې به دوی ته کارتونه وویشل شي. بله، کسایی که 18 ساله شدن یا کسایی که قبلا در انتخابات ریاست جمهوری هم کارت رای دهی نگرفته بودن، بعد از اینکه زمان ثبت نام کاندیداهای انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی خلاص شوه، بر از اونا کارت رای دهی میتن و داوودشاه ملم جزئیات بیشتر در این مورد بر ما میگه. هغه هیوادوال چې نوي 18 کلن سوي دي یا د رای ورکولو کارتونه نه لري هغوی ته به نوي د رای ورکونې کارتونه ورکړل سي. دا خبره د انتخاباتو د تنظیم د ګډ کمیسیون غړي مستوري ستانکزی وکړه او زیاته یې کړه. بعضې خویندورونو د موږ کارتونه یا ورکړي دي یا یې له بعضې مهاجرو له کبله کارتونه نه دي اخیستي. موږ داسې یو فیصله کړې ده چې هغه څوک چې نوي 18 کلن سوي دي هغه هم باید کارتونه واخلي او هغه چې مثلا مهاجر دي راغلي دي کارتونه نه دي اخیستي هغه هم باید کارت واخلي او هغه چې بې ځایه سوي دي له یو ځایه بل ځای ته کارتونه نه دي اخیستي هغه هم باید کارتونه واخلي. دې کې هیڅ کوم مشکل نشته. د مستوري ستانکزی په وینا چې فعلا د پارلماني او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو نوملیکنه جریان لري او وروسته له دې نوملیکنې څخه به د رای ورکولو د کارتونو د ورکولو نیټه د انتخاباتو د تنظیم د ګډ کمیسیون لخوا څخه هیوادوالو ته اعلان سي. دا چې دا کارتونه به هیوادوال چیرته او په کوم ځای کې ترلاسه کوي په دې اکله ستانکزی وویل. هغه وخت چې اعلان وسو چې دوی باید کارت اخیستلو ته مراجعه وکړي په هغه وخت کې به موږ اعلان کوو چې چیرته په کومه ولسوالۍ کې یا کوم قریه کې دا دفترونه شاید ورته موجود وي چې دوی په ډېر اساني وکولی سي خپل کارتونه ترلاسه کړي. د یادونې وړ ده چې د پکتیا، پکتیکا او غزني د ولایتونو یو شمېر کوچیانو ناخوښي څرګنده کړې ده. هغه چوکۍ چې دوی ته د پارلمان لپاره ورکړل سوي دي هغه کمې بولي چې د دې سوال په جواب کې د انتخاباتو د تنظیم د ګډ کمیسیون غړي مستوري ستانکزی وویل چې موږ د نفوسو په اساس دا چوکۍ ویشلې دي او عیسایا موږ ته دولت راکړې ده. نو که کوچي هیوادوال کومې ستونزې لري په دې هکله له دولت سره دې مطرح کړي. او اوس مجیب جانه د علماو شورا ویلي دي چې دوی به په راتلونکي کې داسې یو تلویزیون جوړ کړي چې په هغه کې به د دینی مسایلو ترڅنګ نور تفریحي او ذوقی د پروگرامو یو تلویزیون جوړ کړي. بله امنه جان، شورای علما در نظر داره که یک کانال تلویزیونی دینی جور کنه، قسمی که خودشان میگن، و ای که کانال تلویزیونی چه وقت جور میشه و آیا در پالوی مسائل دینی قسمی که شما گفتین مسائل تفریحی داره چی رقم داره میشه که د مسعوده حبیب نه په دې حقله معلومات باورو په هغه رپورت کې چې د موږ برابر کړی دی. شورای علمای افغانستان در نظر دارد تا یک تلویزیون را ایجاد نمایند. این مطلب را قیام الدین کشاف رئیس شورای علمای افغانستان اظهار داشته و گفت که ملت مسلمان افغانستان ضرورت دارند تا آگاهی از دین خود داشته باشند. شورای علمای افغانستان به خاطر پخش و نشر تعالیم اسلام عام از معتقدات و احکام در صدد آن شدند تا یک تلویزیون خودشان ایجاد کنند و در اختیار خودشان باشه. این یک فریضه و یک واجبه است که متوجه علماست که دین را به مردم برسانند و بفهمانند. بر علاوه تبلیغاتی که از طرف علما بر سر منابر مساجد ایراد میشه، چون دنیای پیشرفت و ترقی مطبوعات و آزادی بیان است. با استفاده از این باید علما هم یک تلویزیون را در اختیار خود داشته باشند تا بدون از اینکه احتیاج بکشند یا به یک موعظه خود، به یک پیشنهاد خود به اصلاح دیگه تلویزیون‌ها بپردازند یا از راه اونها تبلیغات خود پیش ببرند، لازم دانستن و بهتر دانستن که خودشان یک تلویزیون ایجاد بکنند. با گفته قیام الدین کشاف این تلویزیون جنبه دولتی نداشته و یک تلویزیون کاملا آزاد خواهد بود. از کشاف پرسیدم که در تلویزیون شورای علما زنان نیز حضور خواهند داشت و چنین گفت: نقش زنا ما میگیم که نیم تلویزیون ما وقف زنا باشه. درجه که یک قشر بسیار مهم و قابل توجه جامعه است. نیکی تلویزیون‌ها با نشرات منحرف کننده خدا نخواسته میخواهد که زنا را به راه بکشانه. ما با حیث یک مسلمان و یک تلویزیون اسلامی باید او تبلیغات خونسا بسازیم و در عوضش از کاراکتر، از موقف، از مقام والایی که زن در اسلام داره، یعنی برای تبلیغات صورت بگیره. یعنی زن از اسلام آگاهی پیدا. بالاتر از اسلام هیچ قانون در دنیا وجود نداره که به حالت زن توجه کرده باشه و یا بکنه.
پس بدیهی است که برای زنها پروگرام‌های بسیار وسیع باید داشته باشد تلویزیون. رئیس شورای علمای افغانستان در مورد ضرورت ایجاد یک تلویزیون اسلامی گفت که امروز تعداد تلویزیون‌های شخصی که خود را آزاد می‌نامند به نشر و پخش پروگرام‌های منافع اخلاق اسلامی می‌پردازند، در حالی که ما قانون اساسی داریم که نظر به این قانون ما حق نداریم هر آنچه مخالف دین ما باشد نشر نماییم. خب قسمه که شنیدیم رئیس شورای علمای افغانستان آقای قیام الدین کشاف در پالی ازی که گفتن تلویزیون دینی جور میکنیم، انتقادات هم داشتن بالای تلویزیون‌های شخصی یا آزاد. خب به هر صورت روز چهارشنبه مصادف بود با روز شهدا و معلولین در کشور. مثل کدام محفل هم جور شده بود این بار. اوکې مجيب جانا د معلولینو او شهدا په وزارت کې د دې ورځې یعنی د ثور د 14 نیټه چې لکه څنګه چې تا مخکې هم وویل د معلولینو او شهدا ورځ و منځنۍ وکړه. بله که همکار ما زرغونه روشان هم مثل که در محفل رفته بود، جزئیات بیشتر میشه که از او بشنویم. د هیواد معلولین او د شهیدانو کورنۍ نه باید ځان کمزوري او ضعیف احساس کړي. دا مطلب د شهیدانو او معلولین د وزارت مرستیال سید هادي عادی په هغه غونډه کې چې د معلولین او شهیدانو د کورنۍ او دغه وزارت د کارمندانو په ګډون جوړه شوی و وکړه. خانواده‌های شهدا و معلولین نباید حیثیت خود را حیثیت ضعیف بدانند، نباید ابتکار خود را و هدفمندی خود را هدفمندی ضعیف بدانند. اینا آمدن افغانستان آزاد کردند. اگر معلولین ما و خانواده‌های شهدای ما نبود، امروز محال بود که جنجال‌های همیشگی کمتر و ضعیفتر گردد. حداقل اگر مبارزه حق طلبانه مردم مسلمان و مجاهد افغانستان نبودیم، نه توان برای پیمان ناتو بود، نه وصیت چنینی که فعلا ما در این کشور می‌بینیم. یو شمیر معلولینو او معیوبینو چې په دې غونډه کې ګډون درلود د خپل خبرو په ترڅ کې د دولت څخه د زیاتو مرستو غوښتونکي شول. د قصې معلول و معیوب صرف گپ دادن است، بازی میتن و در عمل که ما تا امروز نه دولت نه مؤسسات نه جامعه بین المللی هیچ نوع همکاری نکردن، دروازه ما را خلاص نکردن. زه د پول او سوجوبل یم موږ رسا د 300 روپۍ افغانۍ مخصص دی دولت موږ هیڅ مرسته نه کړې به غیر دروس او افغانۍ نه سي چې په درې میاشتې کې راکوي. موږ سره دا غوښتنه د دولت له غواړو چې ادوار پکې نشته، کور را لغاړه ده زه خپل کار او موږ ته یو ځای کې وظیفه راکړي او د موږ کار یا د موږ معاش جکي 300 معاش باندې د موږ شي کېږي د معلولینو. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 3 لسیزو کې د جګړو له امله په هیواد کې له 1 میلیون څخه زیات معلول او معیوب او د 1.5 میلیون په شاوخوا کې شهیدان شوي دي. مجيب جانا لکه څنګه چې مو واوریدل زموږ یو شمیر معلولو هیوادوالو د دولت څخه د مرستې غوښتنه وکړه چې باید دوی سره مرسته وشي. بله و حالا برای مهاجرین افغان در پاکستان کارت‌های توزیع میشه که اونا شناسایی شوند که اینا افغان هستند. اوکی مجيب جانا دا کارتونه د پاکستان هیواد او د UNHCR لخوا دوی ته ویشل کیږي. بله UNHCR یا دفتر مهاجرین ملل متحد. و آمنه جان قبلا هم خب مهاجرین پاکستان قسمی که UNHCR یا دفتر مهاجرین ملل متحد اعلان کرده بود سروی هم شده بود نه؟ اوکی. مثل که بعد از این سروی تصمیم دارن کارت هویت برشان تقسیم کنن. اوکی دا چی نور څه خبرې دي؟ آیا دوی ته کارتونه توزیع کیږي؟ په دې هکله نور تفصیلات مخته سمیع احمدی را کوي. افغانانی که در کشور پاکستان باقی میمانند باید مهاجر گفته نشوند و برایشان اسنادی که هویت افغانیشان را ثابت میسازد توزیع میگردد. این مطلب را نادر فرهاد سخنگوی دفتر UNHCR یا دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین افغان بیان داشته و افزود: ما امیدوار هستم که در اواخر این ماه بر ما معلوم شود که بیشتر از 3 میلیونی که در پاکستان زندگی میکنن تا ماه مارس سال 2006 چی تعداد از اینا با ما مراجعه خواهد کردن و با ما دقیق خواهد شد که به افغانستان خواهش عودت دارن. تعدادی که اونجا باقی میمونه ما در نظر داریم برای اونها یک اسنادی تهیه کنیم که از طرف دولت پاکستان و UNHCR خواهد بود که یعنی بیانگر هویت افغان بودن اونها رو در پاکستان ثابت میسازه. ضرور نیست که اونها من حیث مهاجر شناخته شن، اما من حیث هویت افغان باید داشته باشن، چون یک اتباع خارجی است. هر آن کسی که باشه از هر آن جایی که باشه باید هویتش نزد دولت پاکستان و UNHCR باید معلوم شود. همچنان فرهاد سخنگوی دفتر UNHCR میگوید که در پهلوی سرشماری مهاجرین چند موضوع دیگر نیز مطرح گردیده است.
اهداف زیادی داشته این برنامه سرشماری. در پهلوی از سوالای دیگه هم هست چون پرسیده شده. به طور مثال چی راه عایداتی دارن در پاکستان؟ این مهاجرین افغان از کدام محلات یا از کدام ولایات افغانستان هستن؟ آیا اونا خواهش عودت به افغانستان دارن یا ندارن؟ به جواب به سوال اول ما که تعداد دقیق افغانا معلوم شده، بیشتر از 3 میلیون معلوم شده. با جواب سوال دوم ما هنوز هم وقت ضرورت است، شاید در اواخر همین ماه با ما نتیجهش معلوم شه. با جواب سوال دیگه ما که چی تعداد از افغانای خواهش عودت خواد داشته باشن، ایره هم بر ما معلوم خواهد شد همین ماه جاری که چی تعداد از افغانا خواهد به افغانستان آمد. قابل یادآوری است که سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین یا UNHCR میگوید کمک‌هایی که برای باقی ماندگان اتباع افغانی مقیم پاکستان صورت میگیرد به هیچ وجه به کشور پاکستان داده نمی شود، بلکه از طریق دفتر UNHCR در پاکستان برای مهاجرین کمک صورت خواهد گرفت. خب آمنه جان، مسئله توزیع کارت‌های هویت برای مهاجرین افغان در پاکستان خوش شنیدیم. حالا حتما شنونده‌های عزیز در جریان هستند که یک زد خورده در ولسوالی خاک افغان ولایت زابل صورت گرفته. درست از خبر داریم شما؟ مجیب جانه. و ما خو یک همکار داریم، نورالله نوری در قندهار ولایت که بله، که یک مصاحبه را صابر فهیم همکار دیگه ما با اونا انجام داده و ابتدا از او پرسیده که چه د جګړې علت څه و نورالله نوری چنین گفته: د زابل ولایت خاص افغان ولسوالۍ د ابخول په سیمه کې دولتي پولیسې وی چې تیر ورځ سهار د طالبانو لخوا څخه چې تقریبا د چارواکو په وینا شمېر 90 تن ته رسېدی حمله وشوله چې د دغه بریټ په ترڅ کې ځینې کسان ژوبل او مړه شوي هم دي. وروسته دولتي چارواکو د امریکایي قواوو څخه د هوایي او ځمکنیو مرستو غوښتنه وکړه چې د هغو مرستو په لړ کې هغوی هوایي بمبارۍ هم شروع کړې او ځمکني ځواکونه یې ورولېږل. 16 تنه پولیس په دا جګړه کې ټپیان شوي وو، یو وژل شوی وو او یو تن امریکایي هم وژل شوی وو. په نښته کې 2 تنه طالبان هم مړه شوي دي او یو ژوندی نیول شوی دی. نوري صاحب، نن په کندهار کې د امریکا سفیر خلیلزاد هم یو خبري غونډه درلوده. په دغه خبري غونډه کې د خاک افغان ولسوالۍ د نشټې په حق کوم خبري وشوي کنه؟ بلې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی په افغانستان کې د امریکا سفیر زلمای خلیلزاد نن کندهار ته راغلی و. هغه هم په خبري غونډه کې دا موضوع ورته یاد کړه. هغه وویل چې دا د جنگي حالات کې په جنگي حالات کې تیروتنې کیږي او موږ تر اوسه پورې کوشش کوو چې دغه شیانو مخنیوی وشي او لومړی باید امریکایي قواوې د افغان حکومت یا د افغان چارواکو سره په تفاهم باندې عملیات ترسره کړي. موږ به کوشش کوو چې دا شی ترسره نه شي او امریکایي قواوې په دې برخه کې بخښنه وغواړي. د خلیلزاد د سفر اصلي هدف څه و؟ د خلیلزاد اصلي سفر چې د بیان کې څو نقطې لرلې، یوه یې دا وه چې په کندهار کې د احمدشاه بابا د مور زرغونې انا د قبر او زیارت د جوړولو وروسته هغه یې افتتاح کړل. هغه وروسته د ولایت مقام د منډګک په ماڼۍ کې وروسته خبري غونډه لرله چې د سپین ږیرو او ولایتي چارواکو سره د لیدنه وه. البته د په وینا چې په دغه لیدنه کې موږ د امنیت په هکله وغږېدو، د امنیت په هکله هم خبرې وکړلې او د دې ترڅنګ د کوکنارو د مخنیوي په اړه. و آمنه جان، یک گپی از سمت شمال کشور در ولایت بغلان مثل که یک منطقه است به نام باغ قهوه‌خانه، یک دریای یا جوی از اونجا عبور میکنه که مسئولین احساس کردن در او قسمتی که جوی عبور میکنه در بعضی قسمتایش امکان سیلاب وجود داره. چې په دې اړه باندې د پلخمري د قهوه‌خانې د باغ د ولې د پاکولو په خاطر یو اشر هم پلار اچول شوی و. بله آمنه جان، همکار ما صمد ندیمجو یک گزارش روان کرده، هم در مورد یحشر و هم در موردی که مشکل اصلی چی بوده میشه با هم بشنویم. فعلا از کناره دریای بین سیلو و باغ قهوه‌خانه گزارش میتون در اینجا حشر توسط از کارگران نساجی و عده‌ای از افراد مربوط شاروانی به راه انداخته شده و گاویونایی را که قبلا وزیر انکشاف زراعت به خاطر ایجاد دیوار استنادی کمک نموده بود توسط این افراد پرکاری میشود تا در وقت آبریزی بتونه از عملات دریا بالای منطقه باغ قهوه‌خانه و جوار ازی کمک کنه. این کار میشنویم شاروان ولایت بغلان خیر محمد خان در رابطه به این اشر میگن. ما برشان اطمینان میدیم دکه‌هایی که ما مندازیم مسگدی
زودتر تحکیم کنه، اما که تحکیم شده خطر سیلاب انشاءالله دفع بشه. این در حالی است که مردم با شتاب هرچی تمام به خاطر پرکاری گابیون ها در این منطقه دارن کار میکنن. میشنویم آواز چند تن از این کارگرای نساجی را که اینجا کمک میکنن. ما امرای ریاست شهرولی با جمعی یک جای نمیجاره ما نجات بدیم مردم از دم سیلاب. زنبیل و گوجی یک ذره میگه جغل کنی جالی ها را پر کنیم. همین خواهانه ما را، همین شهر ما را، همین ملت ما را خراب نکنم یاد. ما مسئول بریم جوایی را سیلاب گیجی که سیل نباره همین شهر ما را کمک میکنه سنگایی میکنه میرم. این در حال است که آن طرف دریانه مورد هجوم آبخیزی قرار داره. حدودا اضافه تر از 60-70 خانه در خطر بردن دریا قرار داره و اگر اون طرف تحکیم نشه اون طرف دریا خانه‌های زیادی از طرف دریا خسارتمند شود. عبدالصمد ندید که ولایت بغلان سلام وطن دار. خوب آمنه جان، مثل که آخرین مطلب برنامه کنونی ما هم در مورد سیلاب است. اوکی مجیب جان، د اورښتونو په هکله ریپورت لرو د بامیانو له ولایت څخه چې ویل کیږي زیات اورښتونه سبب د دې شوي چې په دې ولایت کې سیلابونه راشي. پس میشنویم از همکار ما سلمان مرادی از ولایت بامیان. با دنبال باران‌های شدید چند روز گذشته در بامیان، سیلاب‌های زیادی در قریه‌جات این مرکز و همچنین ولسوالی‌های کهمد و دیگر ولسوالی‌ها جاری شده است که این خود باعث خسارات زیادی در قسمت کشت و زرع و همچنین بعضی از زیرساخت‌ها شده است. به همین منظور جلسه اضطراری از طرف معاون ولایت بامیان عبدالخالق زلیق در این ولایت تشکیل شد تا خسارات به بار آمده در اثر این سیلاب را بررسی کرده و اقدامات فوری را به انجام برسانند. در این باره محمد عزیز کاظمی معاون ریاست انکشاف دهات ولایت بامیان میگوید: 3 نفر هیئت از ریاست انکشاف دهات، از ریاست سرمیاشت، تحت ریاست موسسه محترم یونما هیئت خسارات ناشی از سیلاب تعیین و فعلا تحت بررسی قرار گرفته و نتیجه خسارات بعد از تکمیل کار اول معلوم شده میتواند. محمد عزیز کاظمی میگوید خسارات به بار آمده بسیار زیاد است. وی میگوید ما توانستیم تا به حال خسارات به بار آمده در مرکز ولایت را بررسی کنیم که این خسارات شامل صدها جریب زمین زراعتی و کشاورزی می شود. در این سیلاب صدها جریب زمین، صدها جریب زمین زراعتی، خانه، سرک، جود و آب آشامیدنی شامل است. معاون ولایت بامیان عبدالخالق زلیق میگوید در اثر این سیل که ظرف چند سال گذشته به سابقه بوده است، بیش از صدها جریب زمین زراعی در این ولایت تخریب شده است و این خسارات را بیشتر در ولسوالی‌های ورز، کهمد و مرکز ولایت بامیان ذکر کرد. سلمان مرادی، بامیان، سلام وطندار. محترم اوریدونکو د خبرونه د پای شي بیدی مجیب جانه. بله، با شنونده‌های عزیز خداحافظی میکنیم. البته خاطر نشان میسازیم که مصاحبه اختصاصی سلام وطندار را با مولوی وکیل احمد متوکل وزیر خارجه زمان طالبان را فراموش نکنند. مجیب خلوتگر او آمنه بابک داسه پلو یو بخون که خدای سپارو و با برنامه با خبر باشید.